د فتاوا دارالعلوم دیوبند چې جوړه کړې ده د دیوبند تقریبا مفتی اعظم تیر شوی دی مولانا عزیز الرحمن صاحب دا د دیوبند عمومي مفتی او هغه فتوا چې د ده د لاسه راوتلې بیا چا رد کړې نه ده داسې عظیم علمیت او داسې عظیم شخصیت دې به څه عادت درلودی دا چې به کله خپله مدرسې ته د تدریس لپاره تللی د خپل کلي څخه بیا به راولاړ شو په دې خپل کلي کې بیا هغه د خپل کلي یتیمانو او ماشومانو ته به ویل زه بازار ته ځم څه شی غواړې یا پلې د علم خدمت وګوره چې فتاواوې یې لیکلي دي علمیت یې کړی دی د هغه سره سره د کور په کلي کې هم یو چا ته وایي ستا چې شي ته ضرورت دی زه درته راوړم داسې لا هم دلته په احوالو کې لیکلي دي چې کله به ده یو سودا راوړه په کلي کې به د یو ماشوم نه وپاشه بېرته به ده وروړل خدمت یې څومره دی عظمت یې څومره دی او څومره غټ شخصیت دی مفتی دی مفتی اعظم دی خو بیا هم د الله پاک د دې خدمت څخه د مخلوق د خدمت څخه چې یو چا ته یو شی د بازار راوړل دا د یو کوچني کار دی خدای کړی دی ځکه دی وایي چې رب العالمین به یا په هغه راته راضي شي یا به په دغه راته راضي شي دا نه وایي چې زه نو مفتی شوم بس الله پاک ته قبول یې منلو چې معنا ما هر څه کول چې هر څومره لوړ عالم جوړېږي ځان به تر خلکو کم پرځي چې هر څومره وړېږي د خلکو خدمت ته به ځان ښه اماده کوي دا مولانا عزیز الرحمن صاحب دی یو عالم دی لوی بزرګ هم دی خلیفه هم دی ولی الله هم دی مظفر حسین دا د یو علاقې د کاندیلا علاقې ده په دغه علاقه کې اوسېدی یو خوا ته په سفر تللی د سفر د خوا روان دی لوی بزرګ دی لوی ولی الله دی پر لار روان دی د خپل تسبیح د ځان سره اړوي او ذکر او اذکار کوي که ګوري پر لار باندې یو سپېڅلی بوډا سړی دی یو غوټه ورسره دی ته سر ته پورته کړي نشي پورته کولی ترې یو ځای ولاړ بیا کښېږدي بیا ده ګام ورچاپه کړي او دا سپېڅلي څخه یې دا غوټه راواخېستل سپېڅلي ته یې وویل دا غوټه زه درسره وړم سپېڅلي ورته وویل چې ما هم دا وایي چې څوک راسره لاړ شي او دا کومک راسره وکړي هغه الله پاک ته راباندې پېښ کړي پر لار سره روان دي هغه ورته وایي ته د کوم کلي یې سپېڅلی ورته وایي دی ورته وایي زه خو د کاندیلي د علاقې هغه وایي ښه د کاندیلي د علاقې په کاندیلي کې به دغه مظفر حسین نه پېژني دا د ده نوم ورته اخلي ده اوس غوټه ورسره راخیستې ده د ده نوم ورته اخلي هغه ورته پېژني وایي خلک راته وایي چې دا د الله ربالجلال یو ولي دی او دوست دی او زه را روان شوی یم دلته وروان یم او دا غوټه مې د ده لپاره تحفه راخیستې ده دی غږ نه ورته کوي وپېژنم یې خلک وایي ښه لمونځونه کوي نور یې ځان دغسې ورته واچوي چې کله کلي ته راغلل علاقې ته راغلل او سپېڅلی په دې پوه شو چې مظفر حسین خدای خپله دی نو بیا ډېر وژړل بیا ده ته دا وویل چې ته ما ته عفو وکړه ما دغه ځای کې څه دا غوټه په تا راوړه ما خو تا ته راوړل هسې نه چې رب العالمین راته ناراضه شي ته د رب العالمین ولی الله او دوست یې ما تا ته دا غوټه راوړه هغه ورته چې نه د خدای پاک د مخلوق خدمت دا زموږ خپله وظیفه ده د خدای د مخلوق په خدمت به شرمېږې نه په هره نوعه د انواعو یو مسلمان درته ودرېدی یو مسلمان تا ته خدای پاک احتیاج کوي هغه خپل تر وسه پورې به امداد و کومک ورسره کوي که دې امداد و کومک په وسه نه نور بې زړه نه ازایه نور به بیا په هغه طرف ته نه ګورئ یو سپېڅلی صحابي دی سپېڅلی صحابي دا چې د یو انسان سره ته په نیک اخلاق ګزاره وکړې دا چې د یو انسان سره ته د یو انسان زړه ښه وساتې خپل د وس موافق دا نه معنا چې ته به خپل لس لکه او شل لکه روپۍ مصرفوې خپل د وس موافق د یو چا زړه وساته یو چا ته خیر او خیرات ورکړه تر دې پورې یو واقعه د یو سپېڅلي صحابي درته نقل کوم روایت کې یو روایت موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته یو سړی جمعه ته راتلی سپېڅلی سړی دی بوډا سړی دی جمعه ته راتلی او د ډېر لرې ځایه څخه جمعه ته راتلی څه وخت وروسته هغه سپېڅلی بوډا سړی وفات شو وفات ورباندې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتی
د صحابه ورته پوښتنه وکړه دا پلان سپېڅلی چیرې دی دغه دین ځای څخه مسجد ته راکړئ صحابه ورته وویل یا رسول الله هغه خو وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې وفات شو ولې موږ نه په خبره وله هغه ورته وایي چې د دې سړي کور خو ډېر لرې و او په مابین کې د یهودو بل کلی راغلی او دا سړی په شپه کې وفات شو نو نه مو غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمین په ورواستي او دا ډېر اطلاع یې درکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي درځئ چې ورشو د فاتحې او د تعزیې لپاره به ورشو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د هغه سپین زر یو زوی ورته ولاړ دی خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه او تعزیه ته روان دی هغه سپین زر زوی ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې زما پلار خو وفات شو خو درې تمناوې درلودې په دې درو تمناو په یو باندې موږ نه پوهېدلي او خوشم دا ګڼه چې کاش کې موږ خپل د پلار په دغه وصیت پوښتنې وای چې موږ پر ځای کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي څنګه درې تمناوې درلودې وایي دی چې کله وفات کېدی دا یې وویل لیت کامله یو وصیت یې دا و تمنا یې وه دوهمه تمنا یې دا وه لیت جدیده او درېیمه تمنا یې دا وه لیت بعیده رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو دقیقې دپاره خاموش داسې ساکت ناست جبریل علیه السلام رب العالمین راواستوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سپین زري دا درې تمناوې وښودې چې لیت کامله د دې څه معنا سپین زري بوډا سړي نیمه ډوډۍ خیرات کړې ده چې کله یې وخت د سکندر راورسېدی د هغه نیمې ډوډۍ د خیرات ګټه یې ولیدل دلته ارمان وکړي لیت کامله کاشکې مې پوره ډوډۍ خیرات کړې وای دا یې ګټه ده چې پر حالت د سکندر باندې انوارات او فیضات ولیدل هلته ارمان وکړي چې هغه نیمه ډوډۍ مې خیرات کړې وای لیت کامله کاشکې کامله ډوډۍ وای او لیت جدیده سپین زری چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی دوه کوټې یې اغوستې یو کوټ یې نوی دی بل زوړ دی که ګورې یو صحابي یخ نیولی د ریز دی بس دا زوړ کوټ یې صحابي ته ورکړ اوس هغه تمنا کوي لیت جدیده کاشکې مې هغه نوی کوټ ورکړی وای د هغه به څومره ثوابونه وای چې د دې زاړه کوټ دومره ثوابونه دي د هغه نوي کوټ به څومره ثوابونه وای دا یې دومره خبره او چې کله یې وخت د سکندر راورسېدی او هغه لیر ځای ته چې مسجد ته ورتلی دی هغه تمنا یې وکړه چې لیت بعیده کاشکې مسجد تر دغه لا هم لیر وای چې زه پسې ورتلی اوس مې ثوابونه او ګټې ولیدلې دا چې هره جزیه دا چې هره نقطه دا چې هره ذره ته خیرات یې د الله په لار کې بې ځایه رسي دا د الله په لار کې نوشته کېږي د الله په لار کې تا ته د دې جزا او ثواب درکول کېږي زه درته وایم د رب العالمین د طرفه چې کومه رضا ده چې الله پاک خپل رضا یو چاته وکړي دا په قلیل او په کثیر کې پټه یو سړی به ډېر وخت خواري وکړي چې الله پاک نه ځینې راځي یو سړی به خپل پر کور ناست دی خو الله پاک به ځینې راځي او الله پاک به ځینې خوشحاله وي نو خیر د ناسو هغه کس دی چې مین په الناس چاته چې د خلکو ډېره نفع رسېدل په کلي او علاقه کې وګوره چې د یو چا څخه خلکو ډېرې فایدې اخیستلې دغه خیر د خلکو دی دا خیر د انسانانو دی زه نه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خیر د انسانانو دغه کس دی چې خلک ډېره نفع ځینې اخلي او خلک ډېره تمنا ورته لري او دی خلک د خیر طرف ته رابولي نو مقصد دا دی خاص کر طریقت چې موږ تاسو پکې داخل یو یا غاصب مبارک نور الله مرقده دا احسن مقاصد کې یو بیت وایي طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت وایي دې چې د خلکو خدمت کوه یو سړی ته واته استغفر الله وای د الله ذکر کوه بل سړی ته لا حول ولا قوت وای الا بالله دا ذکر کوه بل سړی ته درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وای بل سړی ته دا ورشه هغه د خلکو د احوال موافق
د الله رب الجلال ذکر او اذکار اړ یو اثر دی یو سړی ډیر شوخي هغه چې کفر ته ولی الله تعالی څخه په استغفر الله وایي چې قرار یو سړی دا ډیر چیز ډیر قرار وي هغه ته د خپل مبارک وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله وایي یو سړی بیا په بل مرض اخته دا ستا په زړه کې چې کوم مرضونه دي دا ټول د الله په ذکر ایسته کېږي ستا په زړه کې حسد دی کینه د بغض د ریا ده دا هر یو ذکر لري چې په هغه سره به ستا دغه مرض ستا د زړه ته وشي یو قسم ذکر وي ستا څخه حسد لرې کوي ستا څخه بغض لرې کوي ستا سره په کلي او معاشره کې بد اخلاقي لرې کوي دا د رب العالمین ذکر او اذکار دي او هر ذکر ځان ته ثواب لري او هر ذکر ځان ته خوند لري مولانا موسی خان روحاني صاحب لیکلي دي نور الله مرقده هغه لیکلي چې الله پاک هر نوم چې وایي دا نه نوی نومان چې هر نوم یې ځان ته خوند لري ځان ته محبت لري ځان ته پیوزات لري ځان ته د پیوزاتو رنګ لري کته په کستان وایي کته په خواري وایي قرآن پیر صاحب مبارک وایي هر شپه شوی قدر ده تما سره کښېنه چې د شپې اخره حصه شوه رب العالمین ته عذر وکړه هره شپه دې شوی قدر او هر نوم د الله پاک اسم اعظم دی چې ما شپه کثرت ووایي نو طریقت وایي دې ته خدمت وایي دې ته چې په خپلو کورو کې اوسېدلاست چې په خپل کور کې اوسېدلې په ورین ته دې ګزاره اول اخلاق د خپل کور نه شروع اول د خپل زندگی په خپل کور کې سم کړه اول د خپل کوروالا او د خپل بابا او د خپل ورونه دا په ورین تجربه تر ځان تیر کړ او د شپکلی والا کې تا اخلاق لري ستا بابا او ستا ورور او ستا کوروالا ستا مور دا ستاسو نه خوشاله دا اخلاق لګي ځکه ستا بابا او ستا مور او ستا کوروالا دا ستاسو ټول ژوند ملګری دي اصلي وسیله رحمی اصلي کمال انداز داخله د خوشاله او تاسو تجربه وکړئ د چا چې خپل مور پلان خوشاله او ورونه او غریبان خوشاله هغه ته د ټول کلی او معاشره خوشاله دا عادت نو مقصد بدا دی د طریقت مقصد دا دی کوم کسانان وس مکار کی الله پاک د دین خدمت کوي د الله پاک د مخلوق خدمت کوي په دې نه چې مکو تاسو ته په دې نه کې وکړه چې دا د رب العالمین یو مخلوق دی الله رب الجلال پیدا کړی دی زما پر دغه سړي رحم وکم رب العالمین په پرما رحم وکړي دا د الله مخلوق دی زه پر در رحم کوم زه د سره احسان کوم رب العالمین په پرما احسان وکړي